بچی مال سیګریټ وړو د دکان دا پلان د بچی مستقبل ټولې ته تباہ کوي بولو ټولې ته تباہ کوي ماشومان ما سره وایي اے زمون مشران سره غوسه کې اے زمون مشران خبرو غوسه شي اے زمون مشران امون باندې سیګریټ ما وړي اے زمون مشران امون سوار ما وړي مشرانو زمون په مخ کې سیګریټ مسکې تاسو صرف سیګریټ کې سبا مونږ چرسو څکو لکه دې ماشومان له جواب ورکړي جی ګرانو عزتمندو کتونکو دا مسله چې کوم مفتي صاحب ناست دی یقینا تاسو به یې پیژنئ مفتي سردار علي حقاني صاحب ما سره موجود دي نو یې سره خبرې ترې کوو دا دویم مولانا صاحب دی یو بجلیګر مولانا صاحب ویله دی وبخښئ چې ډېر سپینې سپینې خبرې به یې کولې او یو دا دویم مولانا صاحب دی دې سره خبرې ترې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه طبیعتونه ښه دي جي ټوله مخکې جیرت تاسو تعلق کوم سیمې سره ساتئ زه نوشیر ښه جي ښه تاسو ډېر سپینې سپینې خبرې نه کوئ په دې پښتو پسې ووایئ بس خلک هم ډېر خوښوي مشرانو تربیت دی ښه جي ښه جي د دنیا کې څه شروع دي په هغه به تاسو وغواړئ د کوم نه سبا حالت شروع دي اصل کې خوشحال خان خټک رحمت الله علیه وایي جهالت توره تیاره علم رڼا ده جی جی جهالت توره تیاره علم رڼا ده د رڼا نه چې څوک تښتي خواب تیاره چې کله بجلي لاړ شي په دې تیاره کې خلک یو بل سره ټکراویږي او چې کله بجلي راشي نو سړی به خپل ځای کیني په دې رڼا کې نن چې امت مسلمه کې آپس کې کوم ټکراو دی دا تیاره ده د بجلي نه د بېدینۍ تیاره ده د مشر کشر عالم غیر عالم دار چې عزت او عظمت وقت دا موږ وپېژنو د بیا بار سړی د بل کس حق ادا کوي او چې یو کس د بل کس حق ادا کول شروع کړي نو امن او امان به شروع شي بدامني به ختم شي نوي کول ته څه پیغام ورکول غواړئ نوي کول ته خو ما مخکې بیان کې وویل چې زموږ نوجوان نسل دپاره ایډیل امام الانبیا خاتم الانبیا د دواړو جانو سردار د الله حبیب محمد عربي صلی الله علیه وسلم په هر اعتبار سره کم پهلو کې والی به حیثیت یو معلم به حیثیت یو مدرس به حیثیت یو لیډر په هر اعتبار سره کامل مکمل پورا هستی امام الانبیا خاتم الانبیا بیا صحابه کرام دي چې د هغې په نقش قدم باندې د هغې څنګه تقوا وه ورع وه پرهیزګاري وه د هغې په نهج باندې چې موږ روان شو د انشاءالله کامیابي ده د غیرو خلکو نقل کوو او د غیرو خلکو پسې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر معهم چا چې د کوم قوم مشابهت وکړ حشر به هغې سره کېږي اکثر واده په موضوع زه یو بیان کې دا وایم چې چا په ودونو کې د هندوانو طریقې وکړي که دا په لومبي سب کې مونځ کوي تکبیر الله سره مونځ کوي جمع سره مونځ کوي صدقات خیراتونه کوي خو چې د غیرو خلکو طریقې وکړي یا د هندوانو باید د قیامت پر ورځ د حشر ګاندي سره کېږي او ګاندي سره پورته کېږي ټیک ده جي نن چې تاسو د راغلی ارمان کنده پورم چې را جوړ کړی دی ماشوم په هکله باندې د دې په هکله باندې څه ویل غواړئ ارمان سره ډېر پخوا زما تعلق د څلور میاشتو له تللی و څلور میاشتې د زما بیان اورېدلی و بیا د کوشش کوچره ملاقات وشي هغې نه پس بیا زما د به م سپین پټکي و زما به سپین پټکي و د ده م تور پټکي و ښه ښکلي ګیره و د ده او یو انټرویو په دې باندې کړی چې کوم وخت کې د هغه انټرویو کې دا ویلو چې زما زندګۍ د بدلیو سبب څوک وګرځېد او کم کسانو د وجې دا صحبت د وجې نو بهترین یو تعلق بیا په یو حالت کې یو د الله تعالی سره بیا یو حالت داسې راغی په دې باندې خپل فنفي کار بیا هر څه مجبوره کېدی شي یا نور څه وجوهات کېدی شي هغې نه بیا د دې مخکې یو کال مخکې یو لور هغه وفات شو د لور صدمې د وجې بیا دوی بدل شول الله دغه راوسته کړي نو که په هر حالت راغلی نو ما د سره تعلق پرېښی نه دی ما ته د جنید جمشید شهید رحمت الله هغه جمله یاده وه چې مولانا طارق جمیل صاحب دلته نیویارک راغلی تشکیل کې او زه یو ځای کې وم ما په نیویارک کې یو ګانا وکړه په سټیج باندې نو وی مولانا طارق جمیل ما ته چې میرے پاس آ جاؤ اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو ما ته چې حضرت میں نے تو یہاں پر ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ میرا چہرہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں ہے چې زه د خپل ځان ته عطا وښیم وی ما ته مولانا طارق جمیل چې نہیں تم مسلمان ہو اور تمہارے دل میں کلمہ ہے اور اس کلمې کې وجه اس مسلمان کی عزت ہے وی ما له دومره مینه راکړه ما له دومره محبت راکړه د دې هر څه نه باوجود زما پیل سو زما کار سو خو د هغه د بهترین اخلاقو د وجې
زما زندگی الله بدله کړه مان الله د دین کار واغست سبحان الله سبحان الله جی بالکل که مفتی سره مون خبر تر وکړي ډېر خپل پیغام ورکو نوی کولته هم دې سره چې کوم دې زموږ فورم سر ته رسي چې چېرته مې خوشحاله اوسئ آباد اوسئ بریالي اوسئ د الله په امان